أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء 88 نمبر آیات. دی مخی ایتونو کې اللہ رب العالمین اوامر ذکر کول دی صورت کې هغه امور انتظامیہ چې د هغې په وجه باندې ظلم په ضعفو باندې دفع کیږي او صفات د منافقانو هم ذکر کړو چې دغه صفات دي د منافقانو چې جهاد ته نه حاضرېږي او دغه رنګې د منافق سړي صفت دا دی کله چې یو خبر راشي نو هغې زر زر خورئ بغیر د تحقیق نه. هغې نه وروسته الله ترغیب ورکړه قرآن ته چې ای خلکو قرآن چې دی دا حاکم کوي او د دې لپاره جهاد وکړئ، جنگ وکړئ. بیا الله قانون ذکر کړو چا چې نیک سفارش وکړو د هغې دپاره به ښه بدلئ او چا چې بد سفارش وکړو د هغې دپاره به بده بدلئ. شپږ اتیا نمبر آیت کې الله قانون ذکر کړو چا چې د سره احسان وکړو نو د هغې ښه بدله ورکړئ یا هغسې بدله ورکړئ. او د هغې نه وروسته بیا بیان د توحید وشو. مقصد پکې دا و چې انسانانو صحیح عقیده اختیار کړي. فما لکم فی المنافقین. اوس دې آیت کې الله ادب ورکوي مؤمنانو ته چې ای مؤمنانو څه وجه ده تاسو لره چې د منافقانو باره کې دوه ډلې شولې. آیت کې دوه قوله دي د مفسرینو. یو قول دا دی کله چې د احد د غزا نه هغه بعضې کسان پاتې شو دې صحابه ویلې چې یاره دا وجنو. بعضې صحابه کرامو ورته ویلې چې نه نه وجنو ځکه دی خو کلمه ویلې ده د لا اله الا الله. دا اختلاف شروع شو. الله وایي تاسې ولې اختلاف کوئ؟ دویم قول دا دی مفسرین ذکر کوي په مکه کې ضعفا مسلمانانو کمزوري صحابو ته طلب وکړ چې تاسو زموږ تایید وکړئ او زموږ په ملګرتۍ کې ودرېږئ. د هغې وس نه رسېده ځکه کمزوري وو. نو بعضې صحابه ویلې چې دا د مشرکانو ملګري دي او بعضې ویلې چې نه کلمې ویلې د زموږ ملګري دي. دغه اختلاف دی. دریم قول دا دی مفسرین ذکر کوي کان بعض المؤمنین بعض مؤمنان داسې وو چې هغوی به د بعضې منافقانو نه دفاع کوله ځکه علم به پرې نه ویل چې پلانی ښه مسلمان دی حالا کې هغه به و منافق. دغه کې به بحث شروع شو. فما لکم څه وجه ده تاسو لره صحابو فی المنافقین من صرتم فی باب المنافقین چې شوي تاسو په باره د منافقانو کې فئتین دوه ډلې. څه وجه تاسو لره ای مؤمنانو چې منافقانو باره کې تاسو دوه ډلې شولئ. والله ارکسهم والله نسکور کړي دوی لره په سبب د هغوی د عملونو بما کسبو په سبب د دوی د عملونو. ارکسهم معنا یو دا دی سلیل کلي دي. دویم دا دی معنا ارکسهم کې معنا د ردوهم الى حکم الكفار. الله دیم د کافرانو سره یو ځای کړي په حکم کې
اتريدون تاسو دا اراده لري ان تهدوا منا چې تاسو مسما کې دی په هدایت باندې ان تهدوا منا دیت د هدایت ولا ویو من اضل الله وسوق الله بلاری کلی دی ومن يضلل الله وسوق الله بلاری کا فلن تجد له سبیلا اچری بمندنه کې داغه د پار الله د هدایت بوله مندنه کې بیا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء. تابل ادب ورکی مومنانو تا منافقان دا غواړي چې تاسو کافر شئ او دې آیت کې بل سبب د کفر د دوی ذکر کوي چې دا خلق کفار دي ځکه دوی غواړي چې تاسو هم د دوی پشان کفار شئ نو دې د وجه تاسو دې په دوستانه باندې منی سي تر هغه پورې چې دارو کفر نه هجرت نه کړي دارو ایمان ته او تاسو د هغه د ایمان یقین ونشي او که هجرت نه انکار وکاو اگر کاغوی اسلام ښکارا کوو نو دا هغه سره د منافقانو په شان سلوک کوي ځکه د دارو کفر ته تدرو نرسته د دې د کفر راښکارا شو دې د وجه نه دیونی صحیح چې کوم ځای کې مندکله په هلیا په حرم کې او قتل کيوم مددګاران تیمنی سيو آیت دلیل په دې باندې چې یو سړی د بل چا کفر هغه خو خاینو د خپل مسلمان هم نشي کېدلی ودو غواړي دوی لو تکفرون ارمان چې کفر وکي تاسو کما کفروا لکه څنګه چې دوی کافران دي فتكونون سواء نصيبتا سے برابر په کفر کې فلا تتخذوا ادب دراوس منی سید دوینا اولیاء دوستان حتا تر دې پورې یهاجروا فی سبیل الله چې هجرت وکړي د الله په لار کې اوس دې هجرت نه اعتراض وکړي چې هجرت نه کو فإن تولوا کشیر دی وګرځیدو په خودم پس وینې سویدای وقتلوهم لکې دوی را حیث وجدتموهم کم ځای کې چې منطق تاسو دوی لرام ولا تتخذوا منهم وليا نو منی سید دوینا وليا دوستان مددگاران وليا منا دوستان منی سی ولا نصير نه امدادي مددگاران الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. دی آیت کې ذکر کوي د منافقانو باندې چې کوم حکم وشو داغین الله دو قسم خلق مستثنا کوي چې ګوره دغه پکې نه دي داخل الا الذين مگر کسان يصلون چې تعلق لري الى قوم د دې قوم سره بینکم چې په مابین تاسو کې او بینهم میثاقون په مابین دا وی کې لوز ده د جنگ باندې چې جنگ باندې کو او جاءوکم او یاد سي خلق دي چې راضي تاسو ته حسرت صدورهم منا بندي د دې سینې نسنا اي يقاتلوکم چې جنگ کې تاسو سره او يقاتلوا قومهم یا جنگ منا یا جنگ کوي یا جنگ کې ملګری شي د خپل قوم سره قوم محمد د خپل قوم سره ملګرتیا کوي د دین سینې باندې دي ولو شاء الله کچری غختل الله لسلطهم خامها زور ورکلی به په دوی باندې دوی به زور ورکلی وی علیکم پتا سبحانه فلقاتلوکم پس جنگ به کړه تاسو سره غینیا کذلوکم کډډ کیدې تاسو د جنگ فلم یقاتلوکم جنگ کوي تاسو سره والقوا من پیش کی دوی الیکم تاسو ته السلام من طلب دروغه راضی صلح کو فما جعل الله عليهم نذكر زول الله تعالی لكم تاسو پر علیهم سبیلا پدیبان لار القتال یا دا غسل د مال د جزیه بس صلح وسره وکړي ستجدون اخرین یریدون ان یامنوکم ويامنوا قومهم وصلی الله يهودو کې بعض د سټلشته ده مؤمنانو ته موږ تاسو سره نیو د غرنګ خپل ملګرو د بعض يهودو ته چې موږ تاسو سره نیو ولر چې کله د کفر او شرک حکومت راشي د ټولو ناول به دا کافر شي نو د دې خلکو تعاول طلب د صلح ورکول پکار دي کوي نه من لبس به وجل پکار دي طلب دروغ تی وشي او دای جنگ پرې نه دي نو که جنگ پرې نه خده بس به د وجل پکار
ستجدون خامخاتو مندکی آخرین نور یریدون دی غواړي ایمنوکم منا چې امن کې شي تاسو نه او امنو قومهم او په امن کې شي د خپل قوم نه غواړي دا غي سره مندريږي او تاسو سره مندريږي نو چې کله کفر راشي به کفر وکړي نو ته بازو بده ته پوسو کو تاسو وری کفر وکړو بچا ایمان لري دی به موږ ایمان راوړل دی اوس آمنا بالعقارب اوس موږ په لړمانانو باندې ایمان لرو د غرنګ په ګټانو باندې او په شادوګانو باندې موږ ایمان راوړل دی دا ټوکې به کولې کلما ردوا ارکلا شراو بل شی ال الفتنه کفر شرک تام اور کیسو منا دی ورنه وزي بیا پاغي کې فإن لم يعتزلوكم كچرتا پډډ نشو تاسو نه ويلقوا اليكم السلام او نغور زي تاسو ته طلب د صلح طلب د صدتنه کوي ويكف ايديهم او نبند ايدي لا سنا مخالفت تاسو نه په خذوهم پس الله وي بيوني سيا وقتلوهما مړ کوي دوی لرا حتى حيث تقبتموهم كم ځکه چې بستاسو وسبر شو مندم کلاو تقبتموهم منا وهم به مثل مړ کوي واولائکم جعلنا والله ودا کسان منگر زول دے لکم استاسو دفار علیہم پدوی بانی سلطانا منا دلیل مبین انخکارام کار دلیل دید اللہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ اس اللہ حکم ذکر کئی آیت کی دو قول دیو قول دا نفی دا یا نحی دا اللہ مومن لمناسب دی چی مومن ملکی کمڑ یکم فقط لخطا سره نو به دیت ورکیا مضمون د آیات ده النهي عن قتل المؤمن دی آیت کې من د قتل مؤمن چې ګور مؤمن بنوج نه مگر کمل ش په خطا سره به دیت ورکې وما كان لمؤمن ان لمناسب دی او مؤمن د پاره یقتل مؤمنا چې مړ کې مؤمن لرا الا خطا مگر په خطا سره خطأ منا لا يجوز له ان يقتله لعله من العلل مومن لا جائز ندی چې ملکی مومن بل مومن لرا په قصدنا مگر کوجنی په خطا سره تمر ش خیر ده نو خطا چې کله خطا وشول نو به بدیت پر غیر استاد ذکر ده قتل خطا سمت لمنه یو سړی ښکار کوي ښکارولي است بس سړی ته ولګي دا قتل خطا گاڑی چلی موټر چلی است یو کس په گاڑی باندې ووا یا بس ټوپک موپک پاکه یو پته و دنشته د دې کې دانه د است یو کس پیوښتا طاقت د خطا ده نو دې کې بدیت ورکه ومن قتل مؤمنا او چا چې مړ مؤمنا خطا په خطا سره فتحرير رقبه پس آزاد ول د مریدي مؤمنه د مؤمنا مؤمن مریب آزادی تیجے کې رقبه سره مؤمن ذکر ده رسل براشي سورۃ المائده کې الته د قسم په کباره کې مطلق رقبه ویلې ده غلام نو الته امام شافعی رحمه الله د غرنګ نور علما وای چې مرای آزادین مؤمن مرای با آزادی چې عبادت کی د الله احناف علما وای چې به رقبه چدا کافر مرای تم شامل دي کافر مرایم شي آزاد وله نو کافر چې آزاد کی کېدې شی و تختی کفر وکي خو لیکن آزاد ولید مؤمن دل الله سو مؤمن قید کې خدا فقط له خطا کې چې مرای آزادین او به مرای مؤمنی ودیت منا دیت به مسلمه نور کې دې بشی اله اهله اهل د مقتول تام څوک چې وجل شوی ده الا یصدقوا مگر کچیر داغي خیراتی پری دام دیتام چر خیر دم ته پرې خدا فإن كان من قوم كشرتي دا قومنا كشرتي من قوم دا قومنا عدو لكم چې دشمن د استاسو او هو مؤمن او دا مؤمنه فتحرير رقبه بس به آزاد ول د مرید مؤمنه د مؤمنه او ان كانوا كشرتي من قوم بينكم دا قومنا چې ما بین استاسو کې او بینو ما بین دا وي کې میثاق منا لوزي فدیه مسلمه منا دیت به ورکې دی بشی الى اهله اهل مقتول تام وتحرير رقبه آزاد ول د مرید د مؤمن فمن لم يجد
اوس یو سړی دی دیت نشي ورکولی غلام هم نشي آزادولی نو بیا به روژې نیسي 2 میاشتې پرله پسې فمن لم یجد څوک چې نه بیمیزي فصیام شهرین پس روژې به نیسي 2 میاشتې متتابعین پرله پسې به 2 میاشتې روژې نیسي توبه من الله منا دا سانتیا د طرفه د الله نه تاسو باندې الله مهرباني وکړي وکانه الله دې الله تعالی علیما پیدونکي او حکیما حکمتون والا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اوس یو سړی د مؤمن مړ کو قصدن دا غیب صحالی الله جزا ذکر کوي څوک چې مؤمن مړ کی قصدن ومن يقتل مؤمنا او چا چې مړ کو مؤمن متعمدا قصدن فقسرام قصدن چا یو مؤمن مړ کو فجزاؤه جهنم پس د بدلا جهنم دے خالدن فيها همیشه وي پاغي کې حدیث کې مراغلی دی لو ان اهل السماء کچیر ز اسمان والا او د زمکه والا ته یو مؤمن په وینه کې شرکت وکي ټول بل د جهنم ور کې گزاري دل تلاوي چا چې مؤمن ملک خالدن فيها همیشه وي پاغي کې سوال راځي د ګناي کبیره والا هو کافر نه دي دلته الله څنګه وي خالدن همیشه به دا هو د کافرانو عذاب دي چې کافران په جهنم کې همیشه وي قتل د مؤمن هو ګناي کبیره ده یو جواب امام حایمی کله دا ته ویل کېږي تغلیظ لکه یو بچي هغه تپلار وای کدا کار دی او ګوره وجنم دی اشتخ وجن نه خاصه تغلیظ مقصد دیم قول دا دې مراد مخ طویل له خالدن من ډیر زمانہ به اوسېږي په جهنم کې او په جهنم کې به پروتي دریم قول دا دی چې د خالدن مراد تر هغه څوک دی چې هغه د قتل د مؤمن جایز ګڼي لکه حجاج ابن یوسف شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي حجاج ابن یوسف چې دا د خوارجو نو د غرنګي هغه هم د بعض مسلمانانو یبه مسلمانان هغه ول قتل جایز ګڼو نو چې قتل بعض خلق لکئی د مؤمن مسلمانینو تبیه شیخ کارینا نو د صفته ولګل چې دا د مؤمن قتل ځان ته جایز ګڼي چې جایز دی وګڼه جهنم کې به همیشه پروتي خالدن فيها همیشه به پاږي کې وغضب الله علیه او غضب کړي الله تعالی په باندې الله ته غصه ده ولعنه لعنت کله په باندې وعد له عذابا عظیما او تیار کله د لپاره عذاب د بیشان والا مؤمن قتل چې دا ډېر قبیح ګناه ده لوی ګناه ده یو حدیث کې دی چې د مؤمن مسلمان په قتل کې اشاره قدر وکړه قیامت پر ورځ به الله په قاتلونو کې را پاتې قاتل حسابي کیدا یا ایها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تابع الحكم ذکر کوي حاصل دی حکم داده کله چې په سفر باندې سي یو ځکه کافر او کلمې ویلې وجنه ما خالد رضی الله عنه یا اسامه بن زید رضی الله عنه دغرنګ واقعات د سره شوی چې په دیوانه یو سره را پیښ شاغیس د کلمې ویلې لا اله الا الله است دیو قتل کو دی چاوته ویلې وې دی کلمې چې ویلې زمونږ د یره د وجنې ویلې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر شو نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو ویلې الله شقق قلبو ایت او لذتی ریکله او چې استاد یې نه ویلې څه پته لګي یا ایها الذين امنوا ایمان والو اذا ضربتم کله چې سفر کوي فی سبیل الله اذا الله پلار کې فتبینوا خط تحقیق کوي ولا تقولوا مو لمن القى اليكم السلام السلام هغه چاته چې پیش کې تاسو ته کلمه دا اسلام او ته وی چې لست مؤمنن ته مؤمن نه یو څو کلمه و یو ته چې زه مؤمن نه تبتغون تاسو رټوي عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا فعند الله مغانم کثیره د العصر غنیمتونه ډیر دي کذالک کنتم د قرنګ وای تاسو من قبل مخکې دینا فمن الله علیکم احسانک الله تعالی په تاسو باندې ایمان دل درکو وتبینوا پس تحقیق کوي ان الله بكان بما تعملون خبيرا یقینا الله دې پاتو
چې تاسو کوي خبردار ذات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. دی آیت کی ترغیب ورکړي جهاد دا په یو بل طریقه باندې. ته انسانان دي هغه کورونو کې ناس دي او مسلمانان دي، بعض مؤمنان دي چې هغه پسندګرونو کې ناس دي جهادونه کوي. آیتونه برابر دي نه دي برابر. لا يستوي القاعدون نه دي برابر ناس خلق. دی آیت کې د مجاهدینو فضائل او انواع ذکر کړي. ندی برابر الله و ناس خلق د مؤمنانو نه غیر اول ضرر ما سوا د ضرر د عذر والا نام. یسړی عذر لري خپې نه دغرنګ مریضي بوډای سپینګری چې عذر نه لري دا په کور کې ناس دی. ول مجاهدون او مجاهدین چې دی په سبیل الله چې jihad کوي د الله په لار کې په اموالهم فخبل مالونو او انفسهم او فخبل ځانونو فضل الله غرواله ورکل الله تعالی مجاهدین او تا په اموالهم فسبب دي چې د jihad کوي په خپل مالونو او انفسهم او په نفسونو د علی القاعدین درجه پناس خلق باندې غوړي دي په مرتبه سره اوچته مرتبه ده دوی غټه درجه ده. وکل وعد الله الحسنى ودې ټول سره الله وعده کړی دا خیسته وعده امنه د جنت. وفضل الله المجاهدين وغروال ورکل الله مجاهدين تعالى القاعدين اجرا عظيما فناس باندې په لوی اجر سره. یو مؤمن ناس دی بل jihad کوي، مجاهد چې په ناس مؤمن باندې په غټه درجه باندې غوړه دی الله ولا اجر عظیم ورکړي. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. دا د اجر عظیم تشریح د اجر عظیم څه دی؟ درجات ان الله ودرجی دی منه طرف د الله نه وبخنه او رحمت ده. وكان الله غفورا رحيما او دی الله بخنه کوونکی او رحم کوونکی. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. دی آیت کې الله رټنه ورکړي او چاته چې هجرت پر زینی او دا ناس دی هجرت نه کوي. کله چې داسې انسانانو نه ملائکه روحونه اخلي نو په دې خلق له گزارونه ورکوي. وی به ورته وایي چې ولې تنه وتلې د الله په لار کې jihad دی ولې نه کوه. آیت کی ترغیب د هجرت تا. ان الذين يقرنا كسان توفاهم الملائکه چې ساخلی د دوی نه ملائکه ظالمی انفسهم مناس تدس حال کې چې سلام کون کې په خپل ځانونو په ترک د هجرت باندې او د jihad باندې. ابن عباس وی به تکتیر سواد المشرکین ظلم داده د مشرکانو ډله غټه کړي دا. نو قالو دیت ملائکه فيما كنتم منا پڅکار کې وای تاسو سم کول. قالو دی به ویل كنا ومنغا مستضعفين کمزوري ګڼل شوی په الارض پزماګه کې کمزوري کړی شوی او پزماګه کې کمزوري خلک. نو قالو ملائکه ورته وای الم تکن ارض الله واسعه نو وسبقد الله پراخه فتهاجروا فيها هجرت هم کله پاغه کې وقف دی بغلی شي. فاولئک پس دا کسان مأواهم جهنم اوسېدو د جهنم ده. وسعد مسیر او ډیر پس د ورتلو ده دا جهنم. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اوس الله وای درې کسان ما یو معشوم ما د کپادشي د جهاد او هجرت نه، دریم زنانا، دریم سپینګیره. الا المستضعفين مگر کمزوري کړي شي من الرجال د سړونو او النساء او د زنانو او ولدان او د معشومانو نام. عبد الله ابن عباس وای د رجال نه مراد پلار ده او د نساء نه مراد مور او د ولدان کې وای زو ما مکه کې منګه وسیدلو. لا يستطيعون وزن لري حيلة المنا د چل او خیرتين لري لار او تنه معلومه. ولا يهددون سبيلا ونبي جني سملار لار متندي معلوم. فاولئك عسى الله داخل جدي امید ده الله نه يعفو عنهم ما چې ما پیو کې دوی تام. وكان الله ده الله تعالی عفوا عفوا کې او غفورا بخنه کې. ومن يهاجر في سبيل الله دا جواب د سوال دی. دی ویل چې لکه دا هجرت خو ډېر ګران کار دی کنه زمون کورونه پاتې کیږي او دا قسمه قسم مزید را خرچیم کړی دي
الله جهاد وکي د آخرت بنگړي بدر کم د آخرت کورونه بدر کما دنیا بچي او کورونه بچي ومن يهاجر في سبيل الله او چا چې هجرت وکړي د الله په لار کې یجد فی الارض مراغما کثیرا مندب کی پسمګه کی اغزین د اوسېدلو ډېر وسعو پر اخر رزق ومن يخرج من بيته دا جواب د سوال له یو سړی د کور نه وته مرګ پر هغه هجرت به قبول یو کنو الله وی قبول له مفسرین ذکر کوي وای دا مخ کې ایتونه چې کله نازل شو نو بعض صحابه کرامو په مکه کې اوسېدل هغه هجرت شروع کوم پدې کې یو صحابي ډیر بوډا په مکه کې اوسېدا کله چې دا آیتونه هغه تر ورسېدل هغه خپل بچو ته ویل چې بچو ما مدینه ته ورسوي نو دومره سپینګری او چې هغه مزل نشو کولای دی بچو په یو ګوبانې لاسونه واړول او روان شو کله چې تنعیم علاقه ته ورسېد په دغه ټیم کې استدا سپینګری صحابي او پات شو دی بچو ویل چې ارمان د امر د روز شوه او مدینه ته رسولې و چې د هجرت په قبول شوه نو به د عمر راغله ولا صلی الله علیه نبی سلام ته الله د ایتونو نازل کړه ومن يخرج من بيته يوسوق چې وته د کورنا مهاجرن په داسې حال کې چې هجرت کوونکی وي د الله تعالی او رسول او رسول ته ثم يدركه الموت بيرا لاندې کدل رمر بلا رکه فقد وقع اجره على الله فتحقيق سره واقع اجر د الله باندې وکانو الله د الله تعالی غفور الرحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی ما هجرت قبول له واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه دیجئے کہ اس اللہ مسئلہ ذکر کے صلاۃ القصر مجاہد دے عقد په جهاد کې دی یریږي د دین یریږي چې کافر را باندې حمله ونه کی نو قصر به کیدا جایز دی یا کله سفر دی په سفر کې مقصر شي کوله قصر کې کله 4 رکعات په 2 باندې بدل شي کله 2 په 1 بدل شي دا کیږي کله کله وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَكَلَّا چې تاسو سفر کوئ پس مکه کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشته پتاسو ګناه د باندې نشته ده د سنا ان تقصروا من الصلاه چې تاسو کمه وکي د مانځنا موږ کې کمه وکي د سنا منا فی العدد والقراءات رکعاتونه کم کې یا قرات تند وکي دا جائز ده ان خفتم گشیر تیرے گئی تاسو ایفتنکم الذین چملبو کی پتاسو آگسان چی کفر کلے ان الکافرین زکا اقنن کافران چی دی کانو لکم عدو مبینا دی ستاسو دا پارا دشمنان خکارا دشمنان دی ستاسو دا پارا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ دا طریقہ دا صلاة خوف ذکر کئی صلاة خوف ډېرې طریقې راغلي دي په حدیثو کې یو طریقې دا ده چې امیر به 2 ډلې جوړېږي 2 ګروپونه بشي امیر به یو ځان پسې ودرېږي بل به ورشي ته به پیرې ته ودرېږي کله چې د یوې ډلې یو رکعت مونځ وکړه چې کله 2 رکعت تجو شو نو په دې ټیم کې به دا یو ډله لاړه شي ته به پیرې ته ودرېږي بل ډله به راشي هغه به د امام سره یو رکعت وکړي کله چې سلام وګرځیدا نو د دې پاسې 2 رکعات دی وکي هغه د بل رکعات وکي دا د صلات خوف طریقه د نور طریقې په گشته ده یا بل طریقې د 2 سپونه دي شي د دشمن چې کله دشمن مخې ته یو سب دی د امام سره ودرېږي مونږ دې کوي نو سجدي د سخت شي شاته 2 سب دماغ سي ولاړی کله چې دی یو رکعت کو نو دی به ودرېږي 2 رکعت د امام سره اقتدا شروع کی یو رکعت سره غي وکي کله چې سلام وګرځي نو یو رکعت به وکي رستا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَكَلَّا چې ته پدې کې نبی د صحابو کې فاقمت لهم الصلاة او کای تدیل منذ وقت دیره کې صلات خوف چوته وای فلتقم طائفة منهم ودريږي وډلا د دوینا ما کستا سرا ولي اخذوا اسلحتهم ودراوني شیخ پر اسلحه پیدا سجدو کله چې دې سجده وکړه امام سرا فليكونوا دا یو رکعت دی وکړه
سجده سره وشول نو بس یو رکعت پوره شو چې کله سجده وکړه فلیکونو پس دی شي من ورایکم اخوا تاسو نه دشمن ته دی ودرېږي ولتأتي طائفة أخرى ورادشي غبل ډلا لم يصلوا چې منځ نه دی کله فليصلوا معك منځ دی وکي تاسو رب الرکعات د امام به 2 رکعات شي د دی به یو رکعات شي سلام وګرځي د یو رکعات ځان له وليأخذوا حذرهم وديوني سي خپل سامان د بچاو من اسلحه وغيرها تاکید واسلحتهم واسلحه خپل والذین ولذکا غواړي کسان چې کو پرې کله دي لو تقبلون عن اسلحتكم چې غافل کی تاسو د خپل اسلحهونه او امتعاتکم او تاسو د سامانونو نام فيميلون عليكم ميلة واحدة من املبو کی پتا سوی و املا ولا جناح عليكم گناہ شپتا سبحانه ان كان بكم اذى کشیرتی پتا سبحانه تکلیف او ممتن اند باران نو کنتم مرضى یا یو مریضان ان تضعوا اسلحتكم چې پکې د تاسو خپل اسلحه وخذوا حذركم ونسي سامان د بچاو ان الله يقينا الله چې اعد للكافرين عذابا مهينا تیار کړی دی لپاره د کافرانو عذاب سپکونکې سپک عذاب ول تیار کړل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم دا آیت د مخکې لپاره تتمه ده په دې آیت کې هم دوه تفسیر دي یو د قضا نه مراد منه چې کله د مون نه پاره غشوي قضیتم الصلاة مونږ دی وکړو نو به ذکر کوو د مانځه نه رستا دیم تفسیر دا چې قضا په معنا د ادا سره ده او د ذکر نه مراد مونږ کول به مونږ کوي کنه ځان دا پیدا قضیتم الصلاة کله چې تاسو پوره کوم درا فذكر الله یادو یا الله قیاما ولاړه او قعودا او پناستا وعلى جنوبكم وبارخون تاسو فائدت ماننتم منا کله چې تاسو په اطمینان کې شوي سکنتم اطمینانم حاصل کو ونستاسو زړونو په امن باندې زړونو په امن کې شو فاقیم الصلاة په پابندي کوي د مانځه ان الصلاة یقینا منجد کانت علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتاب موقوتا منا فرض موقوتا فرض په خپل وخت باندې وخت په وخت باندې به فرض ده څه مطلب معنا یو سړی چې کله مونږ کوي د جنگ په حالت کې هو عذر ده خیر ده صلاتین شي کولای مخکې کولای رسته کولای شي لیکن چې کله کور کې نو بس به خپل ټیم باندې مونږ کوا مونږ مرسته کوا د خپل ټیم نام آیت مقصد دا ده د مونږ اهتمام پکار دی ډېر به آیت چې څوک لګی دا جمع بین الصلاتین سره دا غلط کار دی ځکه هغه زمنګ نبی ویلي دي کنه سنت طریقه ده وقد عذر کې د بارانه کې د غرنګي د سفر کې ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تعلمون فانهم يعلمون التشديد په قتال باندې قتال باندې تیزی د چې د کفارو په مندلو کې کمزورته او ستړي مخکاره کوي بلکې دای لټوي وجنه ولا تهنوا سستم کوي في ابتغاء القوم پلټول د قوم کې ان تكونوا تعلمون کشر تاسو درمن کېږي فإنهم يعلمون قرندیم درمن کېږي کما تعلمون لکه څنګه تاسو درمن کېږي وترجون من الله تاسو امید ساتي د الله نه ما لا يرجون دا څه چې دی امید نه ساتي وکانه الله تعالی علیم پویو حکیم حکمت ولا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق دیجه نو سبل حکم ذکر کوي هغه ته لیکي تحکیم الكتاب والسنه چې ټول فیصله کتاب قران او حدیث تراوړل یا قران او سنت په فیصله وړل لازم دي دویم په آیت کې نه هدا د وکالت د معاصی او ګناونو کې چې وسړی د چانه په ګناه کې وکیل شي ودا غیر طرف نه به خبرې کوي جګړې کوي ان انزلنا اليك الكتاب يقين من نازل کړه تا ته کتاب بالحق پرشتیا لتحكم بين الناس دې لپاره چې فیصلو کې په مابین خلکو کې بما اراك الله واسج الله تعالی خذل دي ولا تكونا تمکی غال الخائنین دا طرف د خیانت کرونا خاصمن منا مخاصمن جګړه کوونکې واستغفر الله منا بخنه غواړه د الله نه یقینا الله دې غفورن بخنه کوونکې او رحیمان رحم کوونکې ولا تجادل دا اوس به منه کوي دا خیانتګرو د ملګرتیا نام چې دا غي ملګرتیا مکوي ولا تجادل منا جګړه مکوي عن الذين ذا كسانا ولا تجادل منا جګړه مکوا
عن الذين دا کسانونا یختانون منا ظلم کوي بخپلو ځانونو یختانون منا یظلمون انفسهم ظلم کوي بخپلو ځانونو په خیانت یا په غلا باندې یا امام بغوی لیکلی دی مانا خپل ځان هلاکت کنده تارته په ګناه باندې ان الله لا يحب يقرن الله من نکي من كان خوانا سوچي ګناګار اثیمن خوانا خیانتګری اثیمن ګناګار خیانتګری منا د الله په دین کې ګناګاری د الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله اس الله قانون ذکر کوي حاصل اراده بد وینا الله خو خنه غني دیه کې اوس نور صفات منافقانو ذکر کوي یستخفون من الله اذا ځان پټي د الله نه ولا یستخفون من الناس اذا خلقنا ځان پټي د خلقنا ولا یستخفون من الله او ځان شي پټولې د الله نه او معهم الله د دې سره دی اذ یبیتون کله چې دې جرګي کیا ما لا يرضى پاس چې نه غوخه من القول د وینا وکان الله بما يعملون محيطا دی الله تعالی پاس چې دې کې راګرون کې په علم او په قدرت کې ها انتم هؤلاء جادلتم دی آیت کې اوس معنا توجه ذکر کوي د خیانتګرو د هغه د مددګارانو طرف تراړي توجه مطلب دا دی ارسو چې باید خپل ځان غم وکي چې دا منافقان نن خو بعض خلک د هغه طرف نه وکالت وکي جګړې وکي سباله با د الله سره دې طرف نه څوک وکالت وکي انتم خبردار هؤلاء مانا یا هؤلاء خلقو جادلتم جګړې کوي تاسو عنهم ددینا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې فمن یجادل الله سو دې چې جګړې وکي د الله سره عنهم دې طرف نه پر ورځ د قیامت اما یکون فمانا دبل اما یکون علیهم وکیلنا کنا څوک بشي په دې باندې وکیلان ذمہوار په دې باندې ذمہوار سوکي ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله دې آیت کی ترغیب ورکړي توبه استغفار تا ادا دا هغه آیات ده دا آیات چې دې امت لپاره د ټولي دنیا نو معافیانه غوړه ده چې بنده په دنیا کې څومره ګناونه کړی او د الله نه بخنه غواړي الله ته بخنه کوي پر آیات ده په قران ومن يعمل چا عملو کو سوان بعد او یظلم نفسه یا ظلم کو بخبل ځان باندې ثم يستغفر الله بے بخنه غختلا د الله نه یجد الله مندب کې الله غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې ومن يكسب اثما وس الله بل قانون ذکر کوي چې هر چا خپل خپل ګناه دا بس دا غي حساب ور کوي ومن يكسب اثما او چا چې کسب لا ګناه فانما يكسبه على نفسه يقينا د کسب له وبال پد دی او کان الله دې الله تعالی عليما بيو حکیما حکمت وعلم ومن يكسب خطيئا او چا چې کسب لا ګناه اثما منا وړ ګناه یا غټ ګناه ثم يرمي به بريئا به بدنامي په دې سره پاک سره گناہ خپل کوي او بل په بدنامي فقد احتمل په تحقیق سره د پرته بهتانن بهتان و اثم مبین او گناہ کارا ولولا فضل الله علیک تاسو الله ذکر کوي په خپل رسول باندې احسانات چیرته نه فضل الله پتا باندې او رحمت او رحمت خامخا قصب کړو طائفتن ویړلې منهم دینا ایو دلو کمنا چې خطا دي کی تعالی رام وا دې له سملانه نه وما يضلون ونشي گمراه کول الا انفسهم مگر خپل ځانونه گمراه کوي وما يضرون کوي سر نشي در کول اطاعت من شي دي چې وشینا وانزل الله عليك الكتاب ونازل کړ الله تعالی پتا باندې کتاب والحکمه پویا وعلمک او تعلیم درکله تا معلم تكون داس چې تنوي تعلم پای باندې پویام مخکې به پویا نه تعلیم درکو وکانه فضل الله او دې فضل الله عليك عظیم پتا باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم دی آیت کې الله د ډیرو جرګو مرکونه منع کوي سوا د یو څو جرګو نه چې کله د یو مسله را پیښ شي نو خلک په ډیر کینی راکینی د خپل عمل نامې ډکی کی اسی په ډیره کوي الله دې نه منع کوي چې کار مکوي صرف د خیر جرګه کوي لا خیر فی کثیر خیر نشته په ډیرو کې من نجواهم د جرګونا په ډیرو جرګو د کې خیر نشته
الا من امر مگر چا چې امر وکړ منا بصدقه بصدقه یو سړی ور علی صدقه کو دې تماشوره کوا څنګه چلو او معروف یا د نیکي او اصلاح بین الناس یا د اصلاح ما بین خلکو کې حدیث کې راغلي دي دروغجن سړی نه دی هغه چې د دوه مسلمانانو جوړه کوي او هغه کې دروغ وایي او اصلاح بین الناس دا مطلب اصلاح کوي د اصلاح د خلکو لپاره جرګي کوي دا ور جرګي دي ومن يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو ابتغاء مرضات الله لپاره د لټولو د رضا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما زر دې مون بور کو تاجر لي ومن يشاقق الرسول پدې کې وسو تخویب ذکر کوي هغه چا چې د رسول مخالفي په مخالفت په دوه قسمه دی قبل العلم په یو سنت باندې نه پیدلې او علم د پینو نو بس توبه وباسا دویم بعد العلم چې وسړی ته خپته یو بیم دا ګناه کوي دا غټ ګناګار دی ومن يشاقق الرسول او چا مخالفت وکړ رسول من بعد ما تبين له الهدى رسول دینه چې ښکارا شته ته هدایت او اتباع او روان شي غیر سبیل المؤمنین سوا د لارې د مؤمنانو نه نو له ما تولى من کې واړو کوم طرف ته شدا وړي ونسله جهنم او داخل به کو جهنم ته وسات مسیر اور بل زید ورتل دا اور ده ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك رب تعالی مخکې مشاقه رسول او اتباع د غیر سبیل المؤمنین ذکر شو اوس داغي مصداق ذکر کيام هغه شرک دی ان الله لا يغفر غیر د مؤمنانو د لار نه بل لار کوم د شرک دی کنه آیت کې الله سخ غسخ کار کوي شرک باندې ګورې چې شرک الله نه بخي نور ګناونه بخي ان الله لا يغفر ويغفر الله نه بخي يشرك به شرک دی وشي د الله سره او يغفر ما دون ذلك وبخي ما سوا د نور ګناونه لمن يشاء چاله چې وغاړي ومن يشرك بالله چا شرک کو د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا فتحقيق سره دا گمراه شپ گمراهي لري سره د حق نام يدعون من دونه الا اناثا دی آیتونو کې د شرک انتهایی درجه پریتی بیان او د مشرکانو خصیصواله ذکر کیا چې د دې مشرکانو بندگی کوي چاغي ته د خپل خزو نمونه مور کړي يدعون دین عمدت شنو من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر زنانه وتام ويدعون او دین را بلی الا شیطان مریضا مگر شیطان سرکش شیطان ته چغي وي لعنه الله الله لعنت کړي په دمانه وقالا او ویل شیطان لا تخذنا خامخازب جوړ کوم و بني سم من عبادك استاد بندگانو نه نصیب مفروضا هغه عیسی مقرر کړی شوی ولو ضلنهم او خامخا گمراهی ته برابرم دی ولو منی انهم او خامخا عائشات پیش کم دوی تا ولا مرنهم او خامخا دې تب امر کوم په طریقې د وسوسې فریبتکنا پس دوی پرې کې یادان الانعام غوګونه د چر پیانو امیدونه باور چما د شیطان ډیر امیدونه دي لکه طول العمل او د امیدونه یا سره د ګناونه دا ګمان کول د خیر چلا به خیر راځي یا امیدونه دا معنا د خلق د توبې نه بندولا خیر د سبب توبه وباسي ولا امرنهم خامخامر وکم دیتا فليغيرن دیبا تغییر راولی خلق الله د الله پیدائش کې ومن يتخذ الشیطان وچاچونی شیطان شیطان راولین په دوستای من دون الله سوا د الله نه فقد خسر بتا خسر دا تاوان شو خسران مبینا تاوان خکار سلام خکار تاوان کې ولیدو یعیدهم من وادی کې جدي سرا ويمنيهم او ارزوگان ورچیام وما يعدهم الشیطان وعدین کید سر شیطان الا غرور مگر دو کې اولئک مأواهم الله ودا کسان چې دې سید د جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا من دمن کې داغینا محیصا من تخدید الله لا تخدید لهم والذین آمنوا دا بشارت اهل ایمان تا ادا د الله د وعده رښتیواله ده هغه ذکر کوي په مقابله د وعده شیطان هغه سان چې ایمان راوړل دي عمل کړي د شریعت برابر سندخلهم زرد من بداخل کو دوی لرا جناتین جنتونو ته تجری پایږي با من تحتها الانهار لاندې دا غنه نهرونه خالدین فی ابدا همیشه به پای کې همیشه
وعد الله من وعده کړی دا الله حقا من رښتینی کلیم دا حقه حقا رښتینی دا ومن اصدق من الله قیلا وسوق دې رښتینی دا الله نه پوینا کیلا اصدق من الله قیلا الله نه پوینا کې څوک رښتینی نشتا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب اوس وې دروغ جنو ارزوګانو باندې نجات نه ملاوي چې اوسړې ارزوګانې کوي ليس بأمانيكم منا نه د دین موقوف تاسو پر ارزوګانو ولا أماني أهل الكتاب نه پر ارزوګانو د اهل کتابو او نه ارزوګانې د اهل کتاب مې يعمل سوءا چا عملو کو بدو یتبی راغي وبد ورکل شي ولا يجد له من تبن كده فارسي وهذا لا نوريان توك دوس ولا نصير انه يمدادي ومن يعمل من الصالحات تاوس مقابل من يعمل سو ذکر کوي انت شکم دے ایرا ورکلام دل تصویر ورکیام جنت او چاچ عملو کو من الصالحات دنیکانو دنیک عملنا نیک عملو کو من ذکرین دنارنا نونسا یا دخزنا وهو مؤمن برابر خبر دا کنارنا کی خزنا پدې شر چې پدې کې ایمان یې فولایک يدخلون الجنه داخله بداخلي کی جنت تا ولا يدمون نخير وسلمون کړي چې پدې باندې پاندازه داغ د کجوري داړو کې ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه الى الله اوس الله فیصله ذکر کوي صحیح دین د چا د اهل کتاب هم دعوت کوي چې موږ دین په حق د مسلمانانو هم کوي الله وی صحیح دین د چا د دیجه کې الله بیان او تعین کوي څوک د ډېر خیستا په اعتبار د انسان ممن اسلم وجهه دا چا نشتا کله مخلاته او هو محسن پر شر کې د موحدان واتبع ملت ابراهيم او تابعداري کوي د دین د ابراهيم عليه السلام حنيفا چې پاک دی واتخذ الله ابراهيم خليلا او نیول الله ابراهيم عليه السلام خليلا په دوستیا دوست د الله ولله ما في السماوات اوس بیان د تصرف او د قدرت د الله ذکر کوي خاص د الله په اختیار کې هغه څه دي چې پسمانونو کې دی او ما په الارض او څه چې پسمګه کې دي او کان الله بكل شيء محيطا او د الله پارشبانی راګرونکې علم او قدرت کی ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وزدا نهم حکم ذکر کئ د احکام د معاشرینا چاغه حفاظت د حقوق د کمزور خلکو ده مفسرین ذکر کئ بای صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د خذ مبارک کی پختنه وکړه چې میراث وړیو کنه او د نور حقوق مبارک الله دا آیت نازل کړ ويستفتونك في النساء داخلك تپوس کې استانه نبی مبارک زنانو کې قل تو ورته پیغمبر ایوتی الله یفتیکما الله فتوا درکې تاسو ته حکم درکې تاسو ته فيهن مبارک زنانو کې وما یطلع علیکما او هغه چې لستر شوی پتا سو باندې په کتاب په دې کتاب کې معنا فتوا درکې تاسو ته هغه سوچ لستر کې د آیتونو په کتاب کې او دې صورت کې فی یتام النساء فبارد غیتمانانو جنکو کې دیتمانانو د زنانو نه الله تعالی لا توتونهن چې تاسو نه ورکو یا غیتا ما کتب لهن هغه چې مقرر دي دوی لپاره د مہر نام یا لهن من د میراث نه میراث نه ورکوي مہر نه پقام وترغبون من لري ان تنكحوهن چې نکاح سره وکيام والمستضعفين من الولدان وكمزور د ماشومان نه د قانونا وان تقوموا منا الله په دې باره کې تاسو په تو درکایم ان تقوموا منا چې تاسو کله شي د ایتمانانو د لپاره بل قسط په انصاف یو قسط بل عدل د دوه منځ کې فرق دی عدل خو عام انصاف توي قسط هغه انصاف توي چې پای کې برخه مرسري وما تفعلوا اجتاسو کوي من خیر د نیکینا فإن الله كان به عليما یقینا الله دې په دې باندې پیدون کې ذات وان امراه خافت من بعلها نشوزا اوس دې کې الله یو حکم ذکر کوي هغه حکم چې متعلق دی ما بین دا خاوند او د خزه کې چې د خزه د خوانه خاوند ته به تعلق او عدم توجه معلومیږي لکه بشربان نو د کېدلم دا فریدي نو دا غټینګ بچ کېږي وین امراتن کچیر د خزای خافت ریږي من بعلها نشوزا د خاوند داغینه د بد اخلاقیا یا نشوزن منه د بد ګڼلو
او اعراض یا د اعراض د خاوننا فلا جناح علیهما ګناه نشته په دې دوانو باندې یا یصلح بینهما صلحا چې جوړ جاړي وکي په خپل مابین کې جوړ دی وکي والصلح خیر منا په دې جوړه کې خیر ده صلح غوړه ده واحضرت الانفس او چول شوی ده په نفسونو کې الشح منا حرص په خپل حق باندې وان تحسنوا کنيکي مکلو تقوا مکلا فإن الله يقينا الله چې دې پاغه څه تاسو یې کوي خبيرن خبرداران ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاو ذکر کې صورت د دوه خزو لکه بعضی زینو کې د یو سړی دوه خزیان یو خزې سره لګي د بل سره نه لګي د څه باندې کې چې د دې په مابین کې بے انصافي وکي ایوي ته میلان وکي او بل پرې دی حدیث کې راغلي دي د چا چې دوه خزي او هغه دیوی سره احسان کوي ارشه ول راوړي او دابل پرې دی حدیث کې راغلي د قیامت پر ورځ با راشي او دایو طرف به پالي جی پلش بواله ولن تستطيعوا تعسوسنا لري ان تعدلوا بين النساء عدل وکي په مابین د ډیرو زنانو کې ولو حرستما اگر که بهم حرسي فلا تميلوا نور کوي به میلان بکوي کل المیل پر میلان ایوي خذتا من كل الميل الى احداهن او عن احداهن طول میلان ایوي توکي بس دابل پرې دي فتذروها بس پرې دي تاسو دې بل لرا کل معلقه بشان تړلې شوی وان تصلحوا كاسلام وکلو تقوا وکللام فإن الله كان غفورا رحيما يقينا الله دې بخنه کوونکې او رحم کوونکې ويتفرقا منا کچیر ته جدا شي د آیت کې الله وعده کړی دا چې د خځې او د خاوند په مابین کې د هر ممکن کوشش باوجود صلح رانه لا به د جدا شي الله به یو بل نه د دوه به پروا کوي ويتفرق او کچیرتا جدا شي د دوه په خلع یا په طلاق سره یغنی الله به پروا وکي الله کل من ساعته یریو د خپل پراخینا وکان الله د الله واسعا پراخ فضل والا ده حکیم حکمتون والا ده ولله ما فی السماوات دی آیتونو کې الله د خپل کمال قدرت او د تصرف ملکیت دا ذکر کوي ولله ما فی السماوات خاص د الله په اختیار کې اصلي چې بسمانو کې دی او بسمګه کې دی ولقد وصینا الانسان په تحقیق سره موږ په حکم ورکړی دی انسان ته ولقد وصینا الذين په تحقیق سره موږ په حکم کړه کسان ته چې ورل شوی کتاب مخکې تاسو نه وایاکم او تاسو ته ان اتقوا الله چې د الله نه ویریږئ تقوا ځان کې پیدا کړئ وان تکفروا کفر مو فإن لله يقرن الله په اختیار کې اصلي چې بس مانو کې دی او بسمګه کې وکانه الله د الله غنيا به حاجت او حمیدا استایل شوی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې اصلي چې بس مانو کې دی او بسمګه کې دی وکفا بالله وکیل او کافی د الله تعالی کار چلون کې ای یشاء یذهبکم د آیت کې الله پنا پرمانی کول باندې تمکی ورکیا او دا متعلق دی دانی تقوا الله سره که کفر کوي معنا کفر پرې دی د الله نه ویریږي که کفر مو کو نو الله وایي سب تاسو ختم کم نور برا علماء هغه به د الله اطاعت کوي د الله بندگی وکایا بای سلفونه نقل لك ابو درد رضی الله عنه د دې آیت نه دا پیدا استل دا و اما اهون العباد على الله و اذا خلق او دا بندگان په الله باندې څومره سپک دي کله چې د الله نه فرمانی وي کې الله وایي سب تاسو ختم کوم نور برا علم ایشا کچیر ته وغواړي الله یذهبکم ختم بگی تاسو ایها الناس خلقوا وياتي باخرین رب ول الله نورا وکان الله د الله علی ذلک قدیر په دې باندې قدرت والا الله دا قادر دې په دې باندې چې تاسو ختم کیو نور راول من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا ته آیت کې دا چا صفاحت او بیوقفتیا بیانې هغه دنیا په آخرت باندې غوړه کوي آخرت پری دی من کان یرید ثواب الدنیا څوک چې اراده لري د بدی د دنیا فعند الله ثواب الدنیا د الله سره بدی د دنیا دی او د آخرت وکان الله د الله سميعا اوریدن کې او بصیرا لیدن کې یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله تابل امر د امور انتظامیونه
چې دا متعلق دی درعی او درعیت سره مقصد فائد کی ترغیب دی عدل تا یہ د ایمان والا کونو شی قوامین مضبوط ولاړ بالقسط په انصاف او په توحید بالقسط معنا د قیام بالقسط معنا د عدل لحاظ ساتل پکار دی کونو قوامین زجاج معنا کوي قوموا بالعدل واشهدوا لله بالحق منا ودرېږئ تاسو په انصاف باندې گواہی ورکړئ د الله لپاره په حق باندې کچیر د حق په شاهد او په گواہی کوونکي ولی نه ولو على انفسكم اگر که چیرته ضرر دې تاسو په نفسونو باندې او الوالدین یا په مور او پلار باندې ولا اقربین او یا په خپل خپلوانو یکون غنیان که چیرته مالدار یو فقیرن یا غریب فالله اولا بهما الله ډیر لایق دی مهربان دی په دې دوانو باندې یکون غنیان او فقیرن منا کچیر دا مالدار یا غریبی الله ډیر مهربان دی دا غلی حاصل ساتل پکار دی او الله په دې باندې ډیر مهربان دی فلا تتبعوا الهوى تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا منا چې تاسو عدول کوي د حقنا د حق نه واوړئ وان تلو منا کچیر تاسو جب اړوي په شهادت باندې او توردو یا مخ اړوي فإن الله كان بما تعملون خبيرا یقینا الله دې پاس چې تاسو کوي خبردار یا ایها الذين امنوا امنوا بالله دي انرس منافقان باندې ردونه شروع کړي پاول کې الله مؤمنانو ته وصوبات علی الايمان باندې امر کوي چې مؤمنانو په ایمان باندې مضبوط شي د منافقانو په شان م جوړيږي چاوړې راوړیا زجاج وې دا خطاب منافقانو ته دی اول امنو کې د اخلاص ایمان حکم دی چې ګور اول ایمان راوړي د اخلاص یا ایها الذين امنوا ایمان ولو امنوا ایمان راوړي په اخلاص پر ایمان راوړي بالله په الله او پر رسول باندې او کتاب الذي په کتاب نزل على رسوله چې نازل کړي شوی دی پر رسول باندې او نازل کړي دی پر رسول والکتاب الذي په کتاب انزل من قبل چې نازل کړي مخکې دینا چا چې کو پروګو په الله او په ملائکو په کتابونو پر رسولانو باندې پر ورځ د آخرت فقد ضل ضلالا بعيدا په تحقیق سره دا گمراه شه په گمراهی لري سره د حق نام ان الذين امنوا دا اوس د منافقانو قباحتونه دي او بد صفات آیت دلیل په دې باندې چې کفر کې زیادت او نقصان راځي نو خامخا ایمان کې هم راځي کنه یقینا کسان چې ایمان راوړل دي ثم کفروا به کفر کړل ثم امنوا به ایمان راوړل ثم کفروا به کفر کړل ثم ازدادوا ایمانا ثم ازدادوا کفرا به زید شوی دی په کفر کې لم یکن الله ان الله ليغفر لهم چې تبخنو کې ولا ليهديهم سبیلا او نه دي چې روان به کېدی په سملار نه دي الله چې هدایت بو کېدی ته سملار بشر المنافقین او دې سزا ذکر کوي زیر ورکه منافقانو ته بیان لهم عذاب الیم یقینا دې لپاره عذاب دې درناک الذين يتخذون الكافرين دي نرسل منافقان نور بد صفات بیانې آګسان يتخذون الكافرين چې نشه کافرانه اولیاء په دوستۍ سره سوا د مؤمنانو نه آیا بتغون عندهم العزه یلټی د دې سره عزت او فإن العزه لله جميعا یقینا عزت ټول د الله سره ده وقد نزل عليكم دې کې وسو نو مشرکانو په مجلسونو باندې رد کړي چې هغه په مجلسونو کې قران په شټوخي کوله دې د وجه نه الله منو کړ په دې آیت کې د مشرکانو سره د ناس دینه هغه سره بناس نه کوي سورۃ انعام کې هم سره وقد نزل عليكم وتحقيق سره نازل کړي الله پتا سبحانه په کتاب کې انده خبره اذا سمعتم آیات الله کله چې تاسو واورئ د الله آیاتونه یکفر بها چې کفر کې دي شي پاغي باندې ويستهزئ بها او ټوکی کې دي شي د الله آیاتونه پسې فلا تقعد معهم نمکه دې سره حتا تر دې پوره يخوضوا چې شروع کې په حديث غیره په بل خبره کې ورک پانسی گئی انکم اذا مثلهم یقینا تاسو په دغه وخت کې د دوی پشانې ویا ان الله جامع المنافقین یقینا الله جمع کون کې د منافقانو ده او د کافرانو ده په جهنم جميعا په جهنم کې د ټولو اوس د منافقانو بل بد صفات ذکر کوي الذين يتربصون سرا آګسان يتربصون چې انتظار کوي بكم پتا سو باندې فإن كان لكم كچرته استاسو د پاره فتح من الله دلانا نو قالو دې سوي الم نکم معكم يمنغنو استاسو ملګری
وان کان للکافرین نصیب کچیرته د کافرانو د پاره نصیب برخه نو قالو دې دسی الم نستحفظ علیکم عین شو غالب کېده موږ په تاسو باندې ونمنعکم من المؤمنین او یا نه یو موږ چې بچ ساتلی موږ تاسو د مؤمنانو نه ولې د مؤمنانو موږ بچ نه وی ساتلی کنه مؤمنانو تاسو وجلی کنه فالله يحكم بينكم الله فیصلو کی بما بین تاسو کې پورز د قیامت ولا يجعل الله للكافرين اچره نه ګرځي الله د کافرانو لپاره په مؤمنانو باندې اصلاح د قدرت هم سوال راځي اوس کافران غالب دي جواب داده مؤمنانو خپل لار د ایمان پرې خدا کله چې په کامل ایمان باندې روان دي الله کافر په دې باندې غالب کوي ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم دعال کې د منافقانو نور بد صفات بیانېږي یقینا منافقان چې یخادعون الله دوکه کوي د الله سره او هو خادعهم الله دې سره دوکه کوي و اذا قاموا الى الصلاه دا منافقانو بد صفات ده بد صفات ده دویم او کله چې دوی ودرېږي مانځه تا قامو کسالا ودرېږي سس پسام بس منافق سره منتسس پس ودرېږي یراؤون الناس آسان خی خلق تا ولا یذکرون الله نه یاد الله فمنس کی الا قلیلا مگر لگا مذبذبین منا دای ګډوډ دی بین ذالک فما بین دی کی لا اله الا ندی دوی منا دی یو طرف تا ویلا اله الا یو ندی دوی دی بل طرف تا نو مومنان دی مومنانو سره دی او نو کافرانو سره منس کی دی بس منافقان ومن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فلن تجد له سبيلا يشرب تمندن کی داغه د پار الله رد هدایت یا ایها الذين امنوا اوس دوباره الله اولنی خبره ته رجوع کوي چې منافقان د کافرانو سره دوستی ساتي نو تاسو ورته د دې سره دوستی مکوئ یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تتخذوا الكافرين من سي کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه تريدون ان تجعلوا آیات تاسو د اراده لري چې وګرځي لله ان تجعلوا معنا چې وګرځوي د الله لپاره علیکم پتا سو باندې سلطان مبین دلیل خیرام ان المنافقین دا اوس د منافقانو انجام ذکر کړي چې دوی په جهنم کې د ټولو نه لاندې پراته دي لاندې کنده کې ودی پراته یم یقینا منافقان فی الدرک الاسفل فاغلان طبقه کې به من النار دورنا ولن تجد لهم نصيرا يشرب مندنه کې د پاره امدادي الا الذين تابوا واصلحوا مگر آگسان استثناء ذکر کوي چې توبه واسي اصلاح کې د خپل عمل واقسموا بالله منګول ولګي د الله په دین باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کوي معنا دین خالص الله تعالی دینهم منا دین دی لله خاص د الله لپاره فاولائک مع المؤمنین دغه خلک شری ملګری د مؤمنانو دی وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما زرد ور به کې الله مؤمنانو ته اجر لوي ما يفعل الله بعذابكم دا هغه آیت چې ابن عباس قول له چې دی امت الله باز د شیطان ور کړو په سورۃ النساء کې چې د دنیا او مافیهان غوړه دي یو دا آیت دی الله واستا په عذاب باندې عزت کوما چې ایمان دراوړو شکر دی وستا ستا عذاب کو الله ما ته خو نه ملاوي ما يفعل الله وسکه الله بعذابكم تاسو په عذاب باندې شکرتم کو شکر میستو ایمان راوړو کان الله تعالی شاکرن قبلون کې دا عمل او علیمن پیدون کې شاکرن معنا الله د سي ذات دی چې په لږ عمل باندې ډیر اجر ورکیا د سي ذات دی الله علیمن پیدون کې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دا الله قانون ذکر کوي حاصل قانون ادا ده چې الله کو رب د وینا نه خو خیبه دی غني مگر کچا باندې زور وشنو بیا بجایزي پاغه ټیم کې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان سړي باندې زور وشو دې په ایمان باندې مطمئن دی او کلمه د کفر ویلې زکا مجبور ده چې کې به رسول الله د کفارو صفات ذکر کوي چې ګورځان کې م پیدا کوي رسول او د الله مابین کې جدای مراوله یا به بو دي خلق لسبق عذاب دی به نبی سلام له تسلی ورکی د اخر ستانه د ته پوښتنه کوي لکه څنګه چې د موسی عليه السلام نه کلیو لا يحب الله الجهر انه خير الله کارواله بسوء په ګناه لا يحب الله اول قول دی الله نه خو جهر بسوء مگر کچا باندې ظلم شوی یا چاولا په دې سر باندې ټوپه کې خېجه د کفر کلمه ویوا غني وجنم دي
دویم تفسیر دا یو سړي باندې ظلم شوی دی او هغه وایي چې ما سره دا ظلم شوی دی، دا ظلم دي خلکو ته بیان کی نو خیر دی، ځکه دا خپل مظلومیت ښکارا کوي. جهر بسوء الله نه خوښي په ګناه باندې ښکارواله یا په بد خبره باندې په بد کلمو باندې. او حدیث کې راغلي اسما هر امتی مام دی مگر مجاهر مام نه دی. مجاهر زمانه منخ ښکارا ګناه کوون کې زموږ امت کې ماف نه دی چې سړی ښکارا ګناه کوي. وکانه الله سميعا عليما، او دی الله اوریدونکی او پیدونکی ذات، الله ارس اوري ارس باندې پوي. ان تبدو خيرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. دا ترغیب دی خیر کارونو ته، کله خیر مسلې ښکارم کله خیر دی که پټوي الله وایي زه بفهمه. ان تبدو معنا کچیر د تاسو ښکارا کوي خیرن څه خیر او تخفوا یا پټ کوي او تعفوا عن سوء نه معافي کوي د بدینا. فإن الله كان عفوا قديرا، یقینا الله دې معافي کوونکی او قدرت والا. ان الذين يكفرون دی آیت کې وسو د بعض خلکو بد صفات ذکر کوي، مقصد پدې کې موږ ته تربیت ده او اصلاح ده. ته دې نزان ساتي ورا یقینا کسان یکفرون چې کفر کوي بالله په الله او رسوله او د الله پر رسولانو باندې. رسول مراد دی او د چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، جمع تعظیم د فارغ یا د یو نبی باندې کفر کول د سره له ټولو انبیاء باندې سره کفر وکي. ويريدون او دیغانه یفرقوا چې جدا فرق راولي جدای راولي په مابین د الله کې او د رسول کې. حدیث کې راغلي قیامت ته نږدې به خلک پیدا شي وای با چې قرآن کې دې دامنګا که حرام دي حرامي ګڼو که حلال دي حلالي ګڼو. حدیث ته کې ضرورت نشته ده، دا فرق ده کنه. حدیث وي موږ نه منو، دا منکرین حدیث دي کنه. ويقولون ودي ويؤمنوا ببعض من ایمان لرو په بعض باندې ونکفر ببعض او کفر کو بعض باندې ويريدون ودي غواړي يتخذوا بين ذلك سبيلا چې دیونی سي په مابین دې کې لارا. اولئک هم الکافرون. دا اوس نتیجه ذکر کړه چې دې خلکو د الله او رسول په مابین کې چې فرق کوي دیو نتیجه واوري. اولئک هم الکافرون، الله داخل قاضي کافران دي حقا یقینی واعتدنا للکافرین عذابا مهینا. من تیار کړل لپاره د کافرانو عذاب سپکون کې سپک عذاب. والذین آمنوا دا جانب مقابل ذکر کوي، مقصد بدای منا چې الله دغه صفات ګورا ځان کې راولي. د مؤمنانو صفات دارو څخه ذکر کیږي، دا وکي مخکنی صفات نه ځان وساتي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل په الله او رسول او د الله پر رسولانو ولم يفرقوهم جداین راولي بین احد منهم ما بین یو تن کې د دوی نه په عقیده کې. اولئک دا کسان سو فیوتیهم زرد وربه کې الله دوی ته اجر او مناجر دوی وکال الله غفور رحیم او د الله بخنه کوونکی او رحم کوونکی. یسالک اهل الكتاب دا تسلی دا نبی سلام تا په دې طریقه چې د اخرستان ته پوښتنه کوي د صبر کوا، ځکه موسی علیہ السلام هم شوی واغ صبر کړو تم صبر کوا هغه باندې الله کامیابی را وصله تبم کامیاب شي. یسالک اهل الكتاب ته پوښتنه کوي ستان اهل کتاب ان تنزل علیهم نازل دي شي په دوی باندې کتابن من یو کتابا من السماء دبرناتی به قرآن موږ روغ راوړه روح کتاب. فقد سألوا موسى بدا بسر دې سوالونه کړیو د موسی عليه السلام نه اکبر من ذلك ډیر لوی د دینه. فقالوا دی ویلو ارید الله من تراوخه والله جهرتن خارا فاخذتهم الصاعقه بسوني وني ولدوی لرا چغی تندر یا چغی جبريل بظلم بسبب ظلم تدی. ثم اتخذوا العجل بيدي وني اختل رب خدای توبه دای نقصانات ذکر کړي. من بعد ما جاءتهم البينات تسردين اشراد التخكار دلائل فعفونا عن ذلك مما بوغرا دغنا واتينا موسى سلطانا مبينا من وركله موسى عليه السلام تدليل خكارام ورفعنا فوقهم الطور. دابل نقصان د ذکر کوي خرج په الله او اوچت کوي خبره مانی دی ویل مانی چې خرج الله لري کوم به مخالفت وکړه. ورفعنا فوقهم الطور من پرده غدوی نه غرد کوي تورام بمیثاقهم منا لپاره دا غستلو زله وز د دوینا
وقلنا من ورته ویل دیتا ادخلوا داخل شي الباب دروازه تا سجده کوونکی وقلنا من ویل دیتا لا تعدوا في السبت منازه تمکوي پرز خالق واخذنا منهم ميثاقا غليظا واغسل دینا وعده مضبوطا فبما نقضهم پس په سبب د ماتولو دوی لره میثاقهم لوز دوی او کفرهم او کفر دوی بیاات الله د الله پیتنو وقدهم الانبیاء او وجد دوی پیغمبران لره بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وقولهم او دعوینا دوی قلوبنا غلف چیز منګ زړونه په پردو کې دي چر زمون امت کې علما دي موږ مولینی و تاسو علم د زمون ضرورت نشته ده یا په پردو کې دي موږ نه اورو بل طبع الله بلکې مور لګول الله عليها په دې باندې بکبرهم بسبب کفر دوی فلا یؤمنون الا قليلا بس ایمان نه وروړي مگر لګام وبکفرهم تابل صفات دوی ذکر کوي او په سبب د کفر دوی او قولهم او وینا دوی په مریم باندې بهتان نه د بهتان تړلو عظیمن دلوي شری ویل نعوذ بالله مریم زنا کړل عیسی ولد زنا دا يهود ویلي وقولهم او دا وینا دوی ان قتلنا المسيح يقتل وجل المسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم رسول الله الله رسول الله وما قتلوه حال دا شدید دیدان دے وجلے وما صلبوه پسلی کلیم ندے ولكن شبه لهم لیکن گڑوڑ شوے دے لهم دویتا خبر پا دوی باندی یا مشابه شوے دویتا بلکس آغے وجلے دے عیسیٰ علیہ السلام ندے اغپر تخطلے دے وسیرہ وإن الذين اختلفوا يغلنا قصان اختلاف کلے فی پدی کلے فی شکل خام خواب شکلی من وددینا ما لهم نشتدوی دا پارا پدی بانے من علم سعلم الا اتباع الظن مگر تابداری دا گمان دا وما قتلوه یقینا او نی دے وچلے دے عیسیٰ لرا یقینا منا پا یقین سلام چی یقین پی وکی عیسیٰ علیہ السلام سے شو بل رفعه اللہ بلکہ اگر پرتکر اللہ زانتا وكان الله دل عزيزا زورا وحكيما حكمة والا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وس الله وخو کنه کان اهل کتاب دا ټول چې دي یو شان دي بلکې په اهل کتابو کې خلق مشترک آیت کې دو تفسیر دی یو دا هو ضمیر راجی کا کتابی رام او به با عیسی علیہ السلام ته راجی شتم قول دار دا قیامت نږدې ده نو قیامت نمخ کې به ایمان راوړي په عیسی علیہ السلام نو به دا قول صحیح ده قیامت ته نږدې به ټول اهل کتاب به ایمان راوړي په دې طریقه چاغه اسمن په امت کې دی امت په حسابانه جون تیرې وان من اهل الكتاب وان نشد من اهل الكتاب اهل الكتاب نه څوک الا مگر لا يؤمنن خامخ ایمان براوړي به پیسا قبل موته مخکې مرد عیسی نه ويوم القيامه پرز د قیامت يكون عليهم شهيدا ای په دوی باندې شهیدان معنا مخالف گواہی ورکون کې فبظلم من الذين وسنور صفاتنا ذکر کوي نور نقصانات پس ظلم دا کسانو هادو جهودین دی حرمنا من حرام کا علیهم په دی باندې طیبات پاکه او حدت لهم چې حلال کړی شوی دوی ته بسدهم او په سود بندول د عن سبیل الله د الله دلارنا کثیرا ډیر خلق د الله دلارنا به بندول واخذهم الربا وغسل دوی سود درا وقد نهوا عنه بتاخي سره دی منشوی د سود غسلونه واكلهم اموال الناس وخلد دی مالونو د خلق لرا بالباطل په باطل طریقو اعتدنا للكافرين من تیار کړي لپاره د کافرانو منهم دوی نه عذاب الیم عذاب درناک لكن الراسخون لیکن مضبوط خلقا وصلى خلقم بکشتره لك عبد الله بن السلام لیکن مضبوط خلق فی العلم بعلم کې منهم دوی نه مؤمنان چې ایمان لري پاس جنازه کلی شی ویلې کتا ته ما انزل من قبل کا جنازه کلی شی مخکستانه والمقیمین الصلاه او دی پابندی کوون کې د نماز او الموتون زکات او ورکون کې د زکات او ایمان راوړي بالله په الله پرز د اخرت اولئک سنوتهم اجرا عظیما الله اذا کسان سره د مبور کو د اجر لري جنت باور کو ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح دا صدق د نبی ذکر کوي ته ویل کېږي دلیل نقلی او جواب د سوال دی خلق ویلې منګه د نبی سلام خبره نه مانو ځکه دا نبی خبره راوړي دی الله جواب دا نبی نه دی بلکې د ټول انبیاء دا دعوت ان اوحینا یقرن من وحی کله دا الیک تا کما اوحینا الی نوح لک سرنګ چې من وحی کله نوح علیہ السلام تا والنبیین من بعده او پیغمبران تر سره غنا
واوحینا الی ابراهیم ومن وحی کلی و ابراهیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو الاسباط تو داغی اولاد تو عیسی علیہ السلام تو ایوب علیہ السلام تو یونس علیہ السلام تو هارون علیہ السلام تو او سلیمان علیہ السلام تو آتینا داود زبور ومن ورکلی داود علیہ السلام تو زبور ورسلا منا واوحينا رسلا من وحي کلی وانور رسولان قد قصصناهم بتاق سلامنگا داغي حالت بیان کړی دی علیک بتابانی په قرآن کې من قبل مخکینا ورسلنا بعد د رسولان دی لم نقصصهم چې موږ داغي حالت لري بیان کړي علیک بتابانی صبر رسولانو سو کوئی یو لکشل زرا سو کوئی دو لکشل زرا ولیکن اختلاف پکشتره بس ډیر رسولان الله را لګري والله هر قوم ته رسول الله لګلې وکلم الله موسی تکلیما خبر کړي الله موسی عليه السلام سره خبرو کولو رسول مبشرین منا موږ را لګلي رسولان زیره ورکون کې ویره ورکون کې لري الله یکون صد پارا دي پارا چینشي لپاره د خلکو علی الله بل باندې حجت منبانا بعد الرسول رسول را لګلي رسولانو چې دوی وی شي الله رسول به را لګلي خبره منلې وكان الله دل عزيزا زور حكيما حكمه والا لكن الله يشهد وز نبی صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کیا دی ویل موږ د محمد صلی الله علیه وسلم خبره نه منو زکا مخکې نبوت بنی اسرائیل کې ول عرب تنقل شو بس دا الله قدرت دی نو د الله علم دی څوک چې د نبوت مستحق غلی ور کوي لكن الله يشهد گواہی کوي بما انزل الیک پس چې گواہی نازل کړي دی الیک تا انزله بعلمه دا نازل کړي دی سره د علمنا والملائکه یشهدون ملائکه تا گواہی ور کوي وکفا بالله شهیدا کافی دی الله گواہی ور کوونکې الله کافی دی گواه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دا سجر دے یقینا کسان چې کفر کوي خلق بندي د الله د لارې نه قد ولو بتاخي سره دی بیلاری دی دلالم بعیده په بیلاری لری سلام په گمراهی لری سلام ان الذين كفروا دا اوس به تخویب ذکر کوي یقینا کسان چې کفر کوي دی او ظلم او ظلم کوي لم يكن الله ان الله ليغفر لهم جديد بخنو کی ولا ليهديهم طريقا ان دې الله چروان کې دوی پسم الارام الا طريق جهنم منا مگر روان به کی دوی بلاره د جهنم خالدین فی همیشه وي پای کې ابدا همیشه وکانه ذالک علی الله یسیر او دې دا کار په الله باندې ډیر آسان یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق دې آیت کی ترغیب دې او صدق ذکر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم او ترغیب دې اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا ومني کنی من اس پروا نشته ځان له تاوان وکړي یا ایها الناس یذ ټول دنیا خلقا قد جاءکم الرسول فتحقی سر راغله تاسو رسول بالحق پرشتیا من ربکم ترب رب تاسو نه فامنوا ایمان راوړی خیر لكم منا یکو خیر لكم غرا ایبدا ورستاسو د پاره وان تکفروا کچری کو پرمو کو فین لله یقرن الله په اختیار کې حاصل چې بسمان نو کې او پسما کوي او کان الله علیما حکیم او د الله په یدون کې حکمت والا یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اوس يهود او نصارا نور قباحتونه ذکر کوي يهود چې دا ډېر ناشنا خلکو دین کې ورزان نه ویني خبرې جوړولې بدعات به بګه کول یا اهل الكتاب اهل کتاب لا تغلوا في دينكم غلو کوي په دین تاسو کې قرطبي وایي دغه رنګ فتح البيان والا چې لا تغلوا منا زیته مکوې په دین تاسو کو بدعات باندې بدعاتونه مرایج کوي په دین کې ځکه بدعات ډېر قبیح کار دی ولا تقولوا ما یا الله په الله باندې الحق مگر حق خبره انما المسيح يقرن المسيح چې عيسى ابن مريم عيسى زوی د مریم دی رسول الله د الله رسول له وکلمته کلمه د الله القاها منار علی کلی والله مریم تا وروح منه روح د طرف د الله نه وکلمته کلمه مراد کلمه د کون الله په کلمه د کون دا پیدا کړو یا کلمه مراد د ازیره و د جبريل په واسطه الله مریم ته کړو وروح منه د دې نه بدلی استدلال کو چې من دا تبعیض لپاره د عیسی د الله نه بعث ده نعوذ بالله جواب دا دی الله وایي ما امرو نو دلته وای منه نو به سورته جاسیه کې وای جميعا منه دا ټول انسانان تر بدل الله نه دي نو به ټول به بچي نه بلکې منه معنا طرف د الله نه روح له طرف د الله اوس ترغیب د توحید ته
فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله باندې او رسول او الله پر رسولانو باندې ولا تقولوا ثلاثه تسمو یو چې الهان درې دي انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم من شهد دي اخرین چې الهان درې دي خیر قص کې دا وغوړې تاسو د پاره انما الله دا اوس توحید ذکر کوي جواب د سوال چې ګور عیسی الہ نه ده مریم ګور الہ نه ده نو څوک دی جواب انما الله یقینا الله چې الہ واحد یو الہ ده اوس دلایل راوړي سبحانه پاک دی الله یکون له ولد د دینه چې شیداغه د پاره بچي ولد مناغه د پاره د بچي شي له د الله په اختیار کې ما سدي په سماوات چې بسمانو کې دی او ما په الارض او چې بسمګه کې دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی ذمہوار لیستنکف المسیح قابل رد دی ویل کوم د عیسی بندگی ونکو نو الله خپکیږي الله پرد کوي لیستنکف المسیح او چې پت نه غني مسیح ايکونا جشید عبد لله بنده الله ول الملائکه ملائکه دا بنده غني چې نږدې کې شوی دي نږدې ملائکه دی او ما یستنکف او چا چې بد وګڼو نفرت یو ګان عبادت دی الله د بنده کین او تکبر یو کو پس یحشرهم ذل دراجم کو دی الیه در دراجم کو دی الله الیه خپل ځان ته جميعا طولم عام الذين دا بشارت ده ارچا غسانی چې ایمان راوړل او عمل کړي د شریعت برابر فیوفیهم اجرهم پس پر اور کې ته بدلی د اجرونو ته یا اجرونو دی باور کې ويزيدهم زيتي دوی لرا د خپل فضل الله ارچا غسانی استنکفوا من چپت غني د الله عبادت او تکبر کوي فيعذبهم عذابا اليما عذاب اور کې عذاب درناک ولا يجدون لهم دارت په شفاعت قهري ولا يجدون لهم من دمن کې دوی لپاره من دون الله سوا د الله نه ولي انصوق مددگار ولا نصير نه امدادي ولي انصوص ولا نصير نه امدادي يا ايها الناس قد جاءكم دا ترغیب د صدق د نبی توصیق د قران ذکر کړي اے خلقو په تحقیق سره راغله تاسو ته برهان یقیني دلیل تر بدر تاسو نه انزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کله موږ تاسو ته نور مبینا رڼا ښکارام نور نه مراد قران دی فاما الذين امنوا بشارت دي ارچا کسان دي چې ایمان راوړل دي عمل بالله په الله باندې واعتصموا به ومنقل لګولې دي د الله په دین باندې پس يدخلهم في رحمت زرد داخل به کېدو د رب رحمت کې منو طرف د الله نه وفضل او فضل کې ويهديهم اور صحیح بدو الیه منا خپل ځان طرف تاسو راته مستقیمه په لار برابر هدایت به کوي دوی تام د لار برابر یستفتونک دا جواب د سوال د قرآن څنګه نور دی الله ورا شوی ګورئ دغه د خزو مسائل شته ډیر زیات په کې تشریح شوی دي د میراث مسائل په کې شته یستفتونک امام سیوطی لیکلی دور منصور کې وایي دی صورت کې الله اول کې د میراث مسله راوړه اخر کې راوړه اشاره ده دیتا ته ارسم روګ ژوند دی اخر به باندې مرګ راځي ملکهږي با نو مرګ یاد ساتي یستفتونک داخل طلب د پیتوی کې اسلام نبی خپل تورته پیغمبر ایوفتیکم او حکم در کې تاسو الله حکم الله در کې تاسو فیل کلالا په بار دا میراث کې د میراث یو سړی د میراث د هغه د میراثي سي خبرای ان امرون کثیر تا سړی هلاک امر شي له سره ولدون داغه د پاره بچیم نه ولا وختنه داغه د پاره ولا وختن داغه د پاره خوري فلها نسب من د خور د پاره نمای بر خدمات رکا چې پرې خله د مړي وهو يرثها منا اورور به وارث د ټول مال د خور ان لم يكن لها کچیرتنی د خور د پاره ولدون بچي پاین کان تثنتین اوس خويندې دوی کچیرته تا دوانه دوی معنا یې خويندې دوا فلهما نو دې دوانو د پاره ثلثان معنا دوی سیدي مما ترکا دا نه چې پریخي دي دې مړي وین کانو کچیرته دې اخوتن معنا ورونه رجالن سړی ونسان او زنانای نو بیا قانون دې چې مخکې دیر شوی چې یو نارینه د دوه خزینه زور لري فلذکر لپاره د الک مثل حظ الانثیین پشان د حیثیت د دوه جنکو دا یبین الله دا جواب د سوال یو سړی په دې باندې عمل ونکي چې شل بوشي گمراه کیږي کنه بیانای الله تعالی لكم تاسو دا احکامات ان تضلوا من لالا تضلوا یا کراهیت ان تضلوا منا چې گمراه نشي کنه والله بكل شيء عليم والله پر باندې پیدون کې ذات ده صلی الله تعالی